که چېرته د ماښام د تیرې راخورېدلو سره ستاسو نظر خرابېږي، مطلب تاسو ته نایټ بلایندنس دی، یا ستاسو نور د ویژن پرابلمز دي، د سترګو د نظر مختلف قسم مسلې دي، یا ستاسو ډرای سکین دی، چمړه وچه خشکه چمړه ده، نرم سکین نه دی. د دې نه علاوه سلو واؤنډ هیلینګ، ستاسو زخم په اسانه سره نه روغېږي. کله چې تاسو ته زخم وشي نو زخم په اسانه سره نه روغېږي، شادو پر هر ته جوړ شوی، بس بیا روغېږي نه. یا د دې نه علاوه تاسو ته چې ریپروډکټیو ایشوز دي، یا انکریز ریسک اف انفیکشن، تاسو ته انفیکشن ډېر زیات کېږي، دا مرۍ خراب ده، سینه خراب ده، یو مسله بله مسله یو ټي آی، دا قسم انفیکشن تاسو ته ډېر کېږي. یا ستاسو امیونټي ویک ده، کمزور امیونټي ده، هر بیماري د باندې په اسانه سره راځي. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو ته د ویټامین ای ډیفیشنسي ده. دا ټول علامات د دې خبرې اشاره کوي چې ستا په وجود کې د ویټامین ای کمی دی. نو که دا علامات په تاسو کې ښکاره شو نو تاسو په خپل خوراک کې ویټامین ای شامل کړئ چې دا قسم مسلې تاسو ته نه راځي. اوس ویټامین ای به موږ څنګه پوره کوو؟ موږ له کم خوراک داسې پکار دی چې هغه خوراک موږ وکړو زموږ په وجود کې د ویټامین ای کمی پوره شي. نو هغه درته ښیم. اولنی کیرټس، ګاجرې. ګازرې د ویټامین ای یو ګډ سورس دی. که څوک ګازرې خوري دته به د ویټامین ای کمی نه راځي. او دا یو مشهوره خبره ده، 1 carrot a day keep the ophthalmologist away. که تاسو روزانه چېرته یو ګازره خورئ د سترګو ډاکټر ته به ستاسو ضرورت نه راځي. نو په ګازره کې ویټامین ای دی. سپاینچ، پالک کوم ته چې موږ ساګ وایو، فش، مهي، ایګز، انډې، ډیری پراډکټس، کوچ، غوړي، ماسته، شوملې، دا قسم چیزونه چې دي په دې کې ویټامین ای موجود دی. دې نه علاوه فروټس اینډ ویجیټیبلز، شنې میوې او سبزیان په دې کې ویټامین ای موجود دي. دا په خپلو خوراکونو کې شامل کړئ. که په دې کې چېرته ستاسو د وجود ویټامین ای پوره نه شو نو بیا د دې نه علاوه سپلیمنټس، میډیسن میلاویږي، ټیبلیټس میلاویږي، انجکشن هم میلاویږي، کیپسول هم میلاویږي، شربت هم میلاویږي. د هغه په ذریعه باندې به ستاسو وجود ته بیا ویټامین ای پوره کېږي. خو دا د ډاکټرانو کار دی، دا زموږ کار نه دی. موږ به کوشش دا کوو چې ډاکټر ته زموږ ضرورت را نه شي. موږ به کوشش دا کوو چې زموږ ګولۍ، انجکشن، شربت ته ضرورت را نه شي. که چېرته موږ په دې خپل خوراک باندې فوکس ورکړو، بیلنس ډایټ هم شروع کړو، صحتمنده غذا، یو بهترین خوراک موږ کوو، نو زموږ په وجود کې به د ویټامین ای نه د یو شي کمی هم نه راځي. بیا به موږ د مختلف قسم د بلاشي بیماریانو نه به موږ ته نجات میلاو شي. نو دا علامات که په چا کې راښکاره شو پوه شي چې دا د ویټامین ای کمی دی، او د ویټامین ای کمی به بیا موږ په دې قسم چیزونو باندې پوره کوو. نو موږ به د ډېرو بیماریانو نه محفوظه شو.